السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مسلمانانو ورونو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ او د خوشحالیو څخه ډک ژوند ولرئ. د نن ورځې یو ډېر مهم او پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره بد خبر. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت رانا ثناءالله په یو خبرپاڼه کې لیکلي دي چې هغه افغان کډوال چې له ټاکلې مودې څخه په پاکستان کې زیات پاتې شي زنداني کیږي او نومونه به یې په تور لیست کې اچول کیږي او همدارنګه بهرني اتباع اړ دي چې د ویزې موده تمدید کړي او له هېواده د وتلو اجازه ترلاسه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان کړی دی چې هغه بهرني اتباع چې د ویزو وخت یې پای ته رسېدلی وي باید د روان کال تر پایه له دغه هېواد څخه ووځي، که نه نو جریمه کیږي او یا هم په بند محکوم بشي. پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته په دې وروستیو کې د اړیکو د شمیرو له لارې خبرداری ورکړل شوې ده چې له ټاکلې مودې څخه زیات پاتې نه شي. که چېرته له ټاکلې مودې څخه زیات پاتې شي یا زنداني کیږي او یا هم نومونه به په دغه هېواد ته د ننوتلو په تور لیست کې اچول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری په دغه هېواد کې میشت افغان کډوالو له ډېر بد حالت سره مخ کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دویم ځل لپاره یو خبرپاڼه خپره کړه چې له مخې په دغه هېواد کې میشت بهرني اتباع اړ دي چې د ویزې موده تمدید کړي او له هېواده د وتلو اجازه ترلاسه کړي. که چیرې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه خبر مستقیما پاکستان کې میشت افغان کډوالو پورې مربوط وي نو دا به د افغانانو لپاره یو ثبت خبر وي، ځکه چې اکثریت داسې افغانان شته چې هغوی د جمهوریت د سقوط څخه وروسته پاکستان ته په دې تمه او امید راغلی دي چې دلته کاروبار وکړي او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي. نو اکثریت افغانان شته چې هغوی قانوني اسناد نه لري مګر دلته اوسیږي او خپلې شپې ورځې سبا کوي. که چېرته دغه خبر مستقیما دغه خلکو پورې مربوط وي نو بیا دا د افغانانو لپاره یو بد خبره کېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې بې شمېره افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي او هغوی ویزې نه لري او نشي کولی چې خپلې ویزې تمدید کړي، ځکه چې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته د افغانستان اسلامي امارت په موجودګۍ کې د پاکستان کونسلګرۍ په افغانستان کې افغانانو لپاره د ویزو د ویش لړۍ محدوده کړې ده او دغه کار ډېر د خنډ او ځنډ سره